الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حبيبي يا الله حبيبي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. دا طوطي چې قرآن کریم آیاتونه زده کړي دي نوم یې مدلال دی. أعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. الله أكبر إن شاء الله عليك. دا طوطي د خپل مالک حسین السوال مې په مرسته د امان خان بهر یو لابټري کې د قرآني آیاتونو زده کړه کوي. مالک السوال مې چې د غاښونو د علاج ماهر دی د مرغو ساتلو شوق لري دا وایي ربنا حط فيه انه مقلد الاصوات. طوطي شپږ کاله وړاندې د شپږو میاشتو ومه اخیستې وه. په دې مودې کې د ډېر زده کړې وکړې خو دا کار سخت محنت صبر او پخه اراده غواړي. اول موږ دې ته ټکي وښودل بیا مو پرې جملې زده کړې. ما پرېکړه وکړه چې دې ته به قرآني آیاتونه ښیم او د خدای جل جلاله شکر دی د سورة الاخلاص سورة الکوثر او سورة المسد زده کړل. حسین السوال مې وایي چې د طوطي سره ډېره مینه لري. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله